بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام د نن خبر سره زه ستاسو کوربه شهاب الدین هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله وي. پروګرام د نن خبر تاسو د پی ټی وی نېشنل د نیغ په نیغه ګورئ. په دې پروګرام کې مونږه د نن خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. وزیر اعظم شهباز شریف د کراچۍ په دوره باندې دی. ورسره د سکیورټي فورسز د خوارج خلاف اپریشنونه جاری دي. داسې د SIFC معاونت سره ملکی معاشي بحالۍ دپاره هلې ځلې او د پاکستان سټاک ایکسچینج حال احوال به تاسو ته وړاندې کوو او ورسره ګورنر خیبر پښتونخوا فیصل کریم کونډي د مختلفو وفودونو سره لیدل کتل کړي دي او د اساسو تفصیلات نه جمع کولو افسرانو ترقي چې کوم دی نو هغه به نه ورکړی کېږي. داسې ورسره د لوبو خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان سوپر لیګ 10م ایډیشن دپاره چې کوم دی نو د لوبغاړو ټاکنه چې کوم دی نو کېږي، د هغې سلسله کې به هم تاسو سره خبر شیر کوو. وزیر اعظم پاکستان میا محمد شهباز شریف د کراچۍ په دوره باندې دی او دغه دوره کې به هغې چې کوم دی نو د کراچۍ پورټ ټرسټ باندې جوړ شوی ساوت ایشیا پاکستان ټرمینل دوره به کوي او ورسره چې کوم دی نو هغه د دغه ځای افتتاح به کوي. دا وزیر اعظم پاکستان میا شهباز شریف چې مخکې کومه د کراچۍ په دوره باندې تللی نو د دغې سنگي بنیاد یې ښودی او اوس د هغې افتتاح کوي. وزیر اعظم پاکستان میا شهباز شریف خاصه دا ده کله نه چې دا د پنجاب وزیر اعلی هم نو ترقیاتي کارونه چې کوم دي نو د کلونو کار به چې کوم دی نو په میاشتو کې کېدو او د میاشتو کارونه چې کوم دي هغه به هفتو ته راتلل. داسې چې دا کله نه وزیر اعظم شوی دی نو هم صرف دا نه چې څنګه زمونږ په دې ملک یو روایت دی چې د یو منصوبې سنگي بنیاد کېښودلی شي خو په کلونو باندې بیا د هغې تکمیل چې کوم دی هغه نامکمل وي. مونږ تاسو ګورو په دې ملک چې کوم دی نو روډونو د پخولو د روډونو جوړولو چې کله کار شروع شي نو زیات تر مونږ داسې ګورو چې هغه خلک د هغه علاقې خلک بیا په دغې ستومانه وي چې زمونږ هغه زوړ کار زوړ سړک د دغې نه ښه یا هغه زوړ بلډینګ د دغې نه ښه، ځکه چې که فرض که د هسپتال بلډینګ وغورځولی شي او نوی بلډینګ جوړیږي نو په هغې باندې بیا کلونه لګي. داسې چې که سړک کټایي او هغه وشي نو هغه دومره کډې شي په هغې کې باجره او کاڼي پراته وي خو چې څوک د دغه علاقو په دغه ځایونو باندې تیریږي نو هغه په ځای چې د ستاینې دی وکړي هغه د حکومت چې کوم دی نو مذمت او د هغې د ترقیاتي کارونو غندنه کوي چې داسې ترقیاتي کارونه اړو په کار نه وو. دا خاصه صرف د وزیر اعظم پاکستان میا شهباز شریف ته چې کله دا د یوې منصوبې افتتاح وکړي سنگي بنیاد چې کوم دی نو د هغې کېږدي نو بیا د هغې نه مسلسل د هغې نګراني په خپله باندې کوي. هر وخت کې د هغې تپوس او د هغې کې چې کم پراګرس راځي د هغې تپوس کوي. همدغه وجه ده چې د کراچۍ پورټ قاسم باندې چې کوم دی قایم ساوت ایشیا پاکستان ټرمینل د دې چې هغې څه لږ وخت مخکې چې کوم دی نو د دې سنگي بنیاد ښودی او نن د هغې افتتاح کېږي. داسې به وزیر اعظم پاکستان په کراچۍ کې اول خو چې هغې کراچۍ ته ورسېدل نو د کراچۍ ګورنر او وزیر اعلی د هغې استقبال وکړو او د هغې سره چې کوم دی نو هغې بیا د دغه خپلو منصوبو او خپل چې کوم هلته کې د هغې مصروفیات دي د هغې آغاز یې وکړو. د دې سره به وزیر اعظم پاکستان میا شهباز شریف اف بی آر کسټم کلیرنس خودکار نظام افتتاح هم کوي، ځکه چې دغه نظام چې کوم دی نو د دې سره به د وخت کمی راشي او خلکو ته به د دغې نه سهولیات هم میلاویږي. دا هم وزیر اعظم پاکستان د خپلې د کراچۍ د تیرې دورې په موقع باندې د دغې هدایات کړي چې د اف بی آر کسټم کلیرنس چې کوم دی نو د دې خودکار نظام چې کوم دی نو پکار دی دغه داسې یو سیستم پکار دی چې د خلکو ته د دغې نه زیات نه زیات سهولیات وي او کم ټیم کې د خلکو زیات چې کوم دی نو هغه فایده کېږي او هغو ته تکالیف چې کوم دی نو رسېدو اندېښه نه وي. وزیر اعظم پاکستان میا شهباز شریف سره دې دوره کې نایب وزیر اعظم وزیر خارجه اسحاق ډار او وفاقي وزرا محمد اورنګزیب ورسره عطا تارړ وفاقي وزیر اطلاعات او
ورسره چې کوم دی علي پرویز ملک وفاقي وزیر مملکت او ورسره چې کوم دی نو د صحت کوارډینیټر ډاکټر مختار هغه چې کوم دی نو هم په دې دوره کې د هغو سره چې کوم دی نو موجود دي. دا وخت زموږ په سکرین باندې تاسو کولی شئ چې نایب وزیر اعظم وزیر خارجه اسحاق ډار او ورسره وفاقي وزرا عطا تارړ هغې چې کوم دی نو په دغه وخت موجود دي او د مختلف هغې سره چې کوم دی وزیر اعظم پاکستان که په کراچۍ کې یو طرف ته د مختلف منصوبو افتتاح کوي هلته د ترقیاتي کارونو آغاز به کیږي نو د وفاقي وزراو نایب وزیر اعظم وزیر اطلاعات او داسې نور وفاقي وزرا چې د هغو سره تللي دي نو هغې به په خپلو محکمو کې د کراچۍ د ترقۍ دپاره هلته چې کوم دی نو کارونه کوي ځکه چې بلاول بټو زرداري د پاکستان پیپلز پارټي چیرپرسن د هغه چې کوم دی نو د ډېر وخت نه وزیر اعظم پاکستان ته دا یوه مطالبه وه چې د کراچۍ د ترقۍ دپاره هغې هلې ځلې وکړي. موږ امید لرو چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او داسې نور وزرای اعلی چې کوم دي د بلوچستان وزیر اعظم پاکستان به زر تر زره دلته هم چې کوم دی نو دورې کوي چې دلته هم د ترقۍ عمل شروع شي. د دې سره وزیر اعظم پاکستان به د سټاک ایکسچینج دوره هم کوي ځکه چې سټاک ایکسچینج دا په معیشت کې چې کوم دی نو د ملا د تیر حیثیت لري. وزیر اعظم پاکستان ته به په دغه موقع باندې د سټاک ایکسچینج په باره کې بریفینګ ورکړی کیږي او وزیر اعظم پاکستان به دغه سټاک ایکسچینج سره زموږ سره د سټاک ایکسچینج خبر چې کوم دی نو نن هم هغه د خوشحالۍ خبر دی چې پاکستان سټاک ایکسچینج نن چې کوم دی نو د یو نوي تاریخ چې کوم دی نو هغې جوړ کړی دی او د ټریډینګ هینډ انډیکس چې کوم دی دا اوس چې په سکرین باندې موږ کتلو نو په دې کې 1,08,000 حده پورې چې کوم دی نو هغې حد چې کوم دی نو هغه عبور کړی دی او دا وایي د ملک د تاریخ کې چې کوم دی نو یو نوی ریکارډ راغلی دی. دا انډیکس چې کوم دی نو 1,08,360 د بلندۍ باندې چې کوم دی نو هغه رسېدلی دی او دا وایي د تاریخ چې کوم دی نو هغې ریکارډ مات کړی دی. نو وزیر اعظم پاکستان به دغلته کې دوره کوي او دغه ځای د معیشت او د سټاک ایکسچینج په حقله باندې به هغې ته بریفینګ ورکړی کیږي. وزیر اعظم پاکستان میا شهباز شریف به آغا خان یونیورسټي کې کلینیکل پریکټس چې کوم دی نو د هغې په یو تقریب کې بیا چې کوم دی نو هم شرکت کوي او د هیلت د محکمه صحت په باره کې او د آغا خان په د صحت دپاره چې کوم دی نو د هغې هلې ځلې په دغې باندې به چې کوم دی نو هم هغې ته بریفینګ ورکولی شي. دې سره خیبر پښتونخوا ته به راشو. د خیبر پښتونخوا صورتحال د سیکیورټي په مد کې چې کوم هلې ځلې روانې دي د سیکیورټي فورسز د طرف نه په مختلفو علاقو کې وخت په وخت چې کوم دی نو اپریشنونه کیږي او دغه اپریشنونو کې فتنه خوارج دهشتګرد دا چې کوم دی په نشانه کیږي. تازه چې کوم اپریشن شوی دی د پیښور مومند او کره کې فوجي اپریشنونو چې کوم دی شوي دي 19 دهشتګرد چې کوم دی نو هغې کې فتنه خوارج هغه مړه کړی شوي دي او په دې اپریشن په دوران کې 3 ځوانان د سیکیورټي فورسز هم شهیدان شوي دي. په متنو کې سیکیورټي فورسز د دهشتګردو خلاف چې کوم د هغې ټکانې وي هغې نشانه کړلې او 8% چې کوم دی نو په دغې کې مړه کړلی شو. د دې سره علاقه بایزۍ کې هم چې کوم دی نو کامیاب اپریشنونه شوي دي او 8 دهشتګرد دغلته کې چې کوم دی نو هم مړه کړی شوي دي. په کره کې د دهشتګردو خلاف مؤثره کاروایي شوې ده او په دغې کې د پاک فوج ځوانان چې کوم دی نو په بهادرۍ سره دوی چې د دهشتګردو خلاف جنګېدل نو په دغې کې 3 ځوانان لاس نایک حولدار عباس او نایک نذیر او نایک عثمان هغې چې کوم دی د شهادت رتبې ته رسېدلي دي. د دې سره چې کوم دی نو زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم صورتحال دی که موږ د کورم صورتحال وګورو نو هلته کې چې کوم واقعات شوي وو د هغه واقعاتو له کبله د هلته کې کرفیو نافذ کړی شوې ده. دفعه 144 ته کرفیو نه دفعه 144 هلته نافذ ده او ډیپټي کمیشنر باندې چې کومه حمله شوې وه ډیپټي کمیشنر اوس په CMH پیښور کې زیر علاج دی او هلته نوی ډیپټي کمیشنر هغه
د امن امان صورتحال ښه کولو دپاره هلې ځلې شروع شوي دي. اوس یوه شپه مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بریسټر صیب هغې هم خبریالانو ته وینا وکړله چې زمونږ د خوراک ټرکونه چې کوم دي هغه تیار ولاړ دي او سیکیورټي فورسز هلته کې کوششونه کوي. د حکومت دا کوششونه روان دي چې دغلته کې امن قایم شي او چې هر کله حالات سازگار شي نو دغه د خوراک چې کوم ټرکونه ولاړ دي دا به هلته کې رسولی شي. د دې سره چې کوم دی نو دا غځې خلکو ډیر زیات چې کوم دی د حکومت د اقداماتو غندنه کړې ده چې صوبایي حکومت بالکل د کورم خلک بېیارو مددګار پرېښي دي او هلته کې چې یو طرف ته دوایانې نشته، ماشومان او مریضان په اسپتالونو کې د دوایانو د نه میلاوېدو په وجه باندې هغه چې کوم دی نو مړه کېږي، هغې ته نقصان رسي. بل طرف ته په بازارونو کې د خوراک شیزونه چې کوم دی نو هغه هم ختم دي. نو په دغه لړ کې خلکو مطالبه کړې ده د حکومت نه چې زر تر زره دی د خوراک شیزونه هغه یقیني کړي. په دې کې SIFC معاونت سره چې کوم دی نو د ملک معیشت د بحالۍ دپاره چې کوم دی او د هغې کې د لار د همراولو دپاره د ټیلیکام شعبه کې چې کوم دی انقلابي او عالمي ډیجیټل اپریټرز ویو1 ګروپ چې کوم دی نو هغه موبیلینک د هغې ډېر زیات چې کوم دی نو هغه حد ته رسېدلی دی او وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف چې د کراچۍ په دوره باندې دی نو په دغې باندې به هم هغه ته بریفنګ ورکړی کېږي چې موبیلینک چې کوم دی نو بینک هغه $1.5 کروڑ $1.5 کروڑ چې کوم دی نو هغه سرمایه کاري کړې ده او په پاکستان کې د وړو او د منځنۍ درجې کاروبار او د قرضو په لار کې چې کوم دی نو دغه لار همواره شوې ده. د موبیلینک بینک ډیجیټل ترقي او اسلامي بینکاري چې کوم ده نو دا د ملک دپاره یو سنگ میل دی او یو اهم قدم دی. د دې سره چې کوم دی نو 2 کروڑ صارفین چې کوم دي نو دا د موبیلینک بینک سره مالی معاونت چې کوم دی نو د هغې نه فایده هغې اخلي او په دغه مالیاتي شعبه کې دا یو اهم قدم دی. د دې سره پاکستان سټاک ایکسچینج څنګه چې موږ مخکې خبره کړې وه هغه چې کوم دی نو د بلندۍ حد ته رسېدلی دی او ورسره گورنر خیبر پښتونخوا فیصل کریم کونډي د سیک برادرۍ هغې سره ملاقات کړی دی. گورنر خیبر پښتونخوا فیصل کریم کونډي په دې موقع باندې سیک برادرۍ ته وویل چې په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو چې کوم حقوق دي د هغې مکمل خیال ساتلی کېږي. د سیک برادرۍ نوجوانان چې کوم دي هغې په کم میدان کې چې هغو ته څه مشکلات وي حکومت په د هغې سرپرستي کوي. دغه مشکلات هوارولو دپاره به حکومت هر قسمه هلې ځلې کوي. د گورنر خیبر پښتونخوا فیصل کریم کونډي سره د خواتین چیمبر چې کوم دی نو خواتین چیمبر اف کامرس چې کوم دی نو د هغې وفد چې کوم دی نو هم ملاقات کړی دی او گورنر په دې لړ کې د زنانو په کاروبار باندې زور ورکړی دی او هغې زنانه ته وویل چې زنانه چې یو طرف ته هغې خپل کاروبارونه کوي، بل طرف ته هغه زنانه چې هغه په کورونو کې ناستې وي هغه د رسم و رواج او د روایاتو په وجه باندې د کورونه بار نشي راتلی. نو پکار دا ده چې ومن چمبر چې کوم دی نو هغه په دغه لړ کې راشي او دغه کردار ادا کړي او دغه ښځو کاروبار ته چې کوم دی نو هغه وده ورکړلی شي. د دې سره مونږ د لوبو خبرونو کې پاکستان سوپر لیګ چې کوم دی نو 1 ایډیشن هغه دپاره د لوبغاړو د ټاکنو چې کوم دی نو یو رنګارنګ تقریب چې کوم دی نو هغه شوی دی په 14 جنورۍ د دې میاشتې په 14 نیټه باندې حضور باغ لاهور لال قلعه کې چې کوم دی نو دا کېږي او تقریب کې چې کوم دی نو دا لاجسټک چیلنجز باعث دا د ګوادر نه چې کوم دی نو دا د لاهور ته منتقل شوی دی. پی ټي وي سپورټس چې کوم دی نو دا به دا لوبې به چې کوم دی نو خپلو کتونکو ته چې کوم دی نو ښیي. ورسره چې کوم دی نو دا PSL چې کوم دی نو 8 اپریل نه به د 19 مئی پورې چې کوم دی نو دا جاري وي. افتتاحي تقریب چې کوم دی یو رنګارنګ تقریب به د دې میاشتې په 14 تاریخ کېږي او بیا به دا لوبې د 8 اپریل نه واخله د 19 مئی پورې چې کوم دی نو دا جاري وي او په دې کې د لوبغاړو انتخاب او دا په لاهور کې چې دا کمې لوبې کېږي نو په دې کې د ملک نه ټول د کیلونو شوقین چې کوم دي نو هغه به هلته کې راځي او ورسره چې کم خلک هلته کې د تلو جوګه نه وي نو هغې بیا پی ټي وي نیشنل باندې چې کوم دی نو دا لوبې براہ راست ګوري. دې سره زموږ د پروګرام د نن خبر وخت سرته رسي. خپل کوربه شهاب الدین له ورکه اجازه چرته چې ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.